د لویدیځې حوزې د علماو شورا نوبتي غونډه نن د شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح تر مشرۍ لاندې جوړه شوه. په دې غونډه کې د لویدیځې حوزې د علماو شورا مشر کورونا وایروس خپرېدو او د ملي یووالي د پخواني حکومت دواړو رهبران د هممهاله لوړې په هکله خبرې وکړې. مولانا صالح د دې ترڅنګ چې د دواړو چارواکو هممهاله لوړه کول یې د اندېښنې وړ وبلل، د هغوی وغوښتل چې د افغانستان د ولیا او ملي ګټو په خاطر باید اختلافات پریږدي او د ستونزې هوارۍ لپاره انعطاف وښیي. نور حال په دې هکله د غلام فاروق رسولي په راپور کې. د لویدیځې حوزې د علماو او روحانینو شورا نوبتي غونډه نن د شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح په مشرۍ ترسره شوه او پکې د افغانستان د پخواني ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو د هممهاله لوړې او د کرونا وایروس ناروغۍ مخنیوي په هکله خبرې وشوې. په دې غونډه کې شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح د افغان مشرانو ترمنځ راپورته شوي ستونزې د اندېښنې وړ وبللې او د دواړو سیاسیونو وغوښتل چې د افغانستان مظلوم ولس او د افغان سولې لپاره د زمینې برابرولو په موخه خپل اختلافات حل او له ځانه انعطاف وښیي. د دین دی وتلي عالم د اختلافات د افغانستان په تاوان وبلل او زیاته کړه چې په دې سره په نړیواله کچه د افغانستان نوم بد شو. که ما در مابین خامد بی اتفاقیم دیگه باز ما چطور خود طالب صلح میکنیم؟ باز چطور میتونیم که به افغانستان خدمت کنیم؟ اگر به افغانستان خدمت میکنیم هدف خدمت داری جا طلبی حسد و بغض و کینه نداشته باش، ایثار کن، فداکاری کن، بگذار. اینا همه مصیبت هایی است که خجالت آور. دعا کنیم به حق از این ملت دلشان بسوزه، از چوکی طلبی و خودخواهی دست بردارن، دست به دست هم بدم یک جا بشان. که شیخ الحدیث مولانا صالح د شورا په نننۍ غونډه کې د کرونا وایروس په اړه خبرې وکړې او زیاته کړې چې د الله په فضل او د هرات مسلمان ولس او علماو په دعا سره تر اوسه دا وایروس په پراخه پیمانه په هرات کې نه دی خپور شوی. خو په خبره د دې لپاره چې دا وایروس نور په افغانستان کې خپور نشي باید حکومت لا جدي اقدامات وکړي. مولانا صالح د خلکو غوښتل چې د کرونا وایروس په هکله د روغتیايي چارواکو لارښوونې عملي کړي، ځکه په خبره هغه د هر مسلمان دیني دنده ده چې د دا بلا مخنیوی په خاطر د ډاکترانو لارښوونې پلي کړي. و چیزهایی که دکتر صاحبا میگن چون اونا عالم همین مسئله هستن اونها هم نادیده باید نگیریم. اونا عالمن در این مسئله، دانایی دارن در این مسئله، تحقیقات دارن در این مسئله. اونها را هم باید که مد نظر داشته باشیم و همه چیز هم که دکتر صاحبا میگن شرعی است، خلاف شریعت چیزی نمیگوید. د لویدیځې حوزې د علماو شورا مشر له ټوله دیني عالمانو او خطیبانو غوښتل چې د کرونا وایروس بلا د مخنیوي په خاطر د دفع بلال منځونه وکړي او خلک به دعا کولو او خیرات ورکولو ته وهڅوي. ما ایمان داریم که ما نماز بخوانیم کرونا گم میشه. به همین اساس هم از همه خطبای کرام میخوایم که اونایی که حضور دارن اونایی که حضور ندارن به اونا برسانن که این جمعه بعد از نماز جمعه و سنت های جمعه خاص 2 رکعت نماز برای دفع به نیت دفع بلیات و این ویروس کشنده به همین نیت 2 رکعت نماز رو بخوانیم و دعا کنیم. این کار باید حتمی همه خطبای ما به دیگر برسانن و این کار بکنن. د لویدیځ حوزې د علماو شورا نوبتي غونډه هره سې شنبې د دې شورا په انګړ کې ترسره کیږي او پکې د هیواد او اسلام پر مهمو مسایلو بحث او خبرې کیږي.